نو بس څنګه چې په فلمونو کوشش کوو نو داسې په دې ډرامه هم کوشش کوو چې یو ښه ډرامه جوړه شي یو ښه میسج خلکو ته میلو شي نو کوشش هم دا دی چې یو ښه ډرامه او انشاءالله دا به ځکه ښي چې د دې ډایرکټر چې کوم دی امجد نوید صاحب دی او امجد نوید سره چې ما تقریبا څومره ډرامې هم کړي څومره کار مې ورسره کړی دی نو هغه ډېر ښه ډرامې جوړې کړي دي ډېر ښه ټیکینګ یې کړی دی او کار چې ته هر ځای کې که فلم دی که ډرامه ده که هر انګل سره ته کار کې نو ښه کار به کې نو چې کله ته ښه کار کې نو د هغې به تا ته صله میلاویږي او هر کار باندې محنت په کار دی خواري په کار ده نو ښه شی هله جوړیږي پنجاب کې لږ د موسم ډېر ګډوډ شوی و او دا دون بون ډیر زیاتو نو تقریبا دا 15-20 ورځې دای په وجه باندې ریکارډینګ لګ لیټ شو دا غي بس لګ شانتي او غانه نیمه پاتې دا اوس لګ ډیر ډبینګ پاتې دي نو په هغه وجه پاتې شوی نو به ان شاء الله ان قریب دا غي کار شروع شي نو بیا به ان شاء الله خامخا لګي فلم او فلمونه جوړیږي به ولې باندې جوړیږي چې اختر راځي فلم بم راځي چې جون وی نو خامخا به جوړیږي دا چې مخکې بدوي کل چې وخت مطلب بدري میاشتې بعد د مطلب ریکارډینګ شروع کونو وي دی پر خاموشي سو وجه ده نه دا چې کله اختر را نږدې شي نو ریکارډینګ شروع کیږي کنه لا روزې ته د ما خیال دا اوس نومبر دی نو د فروری اینڈ کې روزه نو تقریبا 3 میاشتې لا اوس مشته او زمونږ سره موږ جوړو موږ داسې بیتو کا کار نه کوو کنه موږ خدا کوشش چې راخه فلم جوړ نو خو فلم د پاره به 3 میاشتې شپږ میاشتې مخکې سوچ کې نو زموږ سوچ شروع نو که زما په دواګانو باندې کېږي پښتانه د لکه ستوري د اسمان شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو ادي خانم تاسو ګوري سباون ټي وي دا وخت موجود يم په خبر کې چرته د پښتو ډرامې ریکارډ شروع دی زړه لیونه دی په دغه ډرامه کې ډېر تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي او په دغه لړ کې زما سره نن یو سوپر سٹار شاهد خان صاحب هم په دغه ډرامه کې د هیرو کریکټر کوي د سره به دغه ډرامې په اړه خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه له طبيعت ته خدای ټیک ټاک شاهد خیر تاسو خیر دی الحمدلله دواګانې ډرامه روانه ده هم تاسو پروډکشن شاید پروډکشن هم دا ریسکی یوټیوب د سور دلان دی دا ویل بسول غواړي نو بس څنګه چې په فلمونو کوشش کوو نو داسې په دې ډرامه هم کوشش کوو چې یو ښه ډرامه جوړه شي یو ښه میسج خلکو ته میلو شي نو کوشش هم دا دی چې یو ښه ډرامه او انشاءالله دا به ځکه ښي چې د دې ډایرکټر چې کوم دی امجد نوید صاحب دی او امجد نوید سره چې ما تقریبا څومره ډرامې هم کړي څومره کار مې ورسره کړی دی نو هغه ډېر ښه ډرامې جوړې کړي دي ډېر ښه ټیکینګ یې کړی دی او ډېر ښه سکرپټ اکثر اخلي مونږ وګورل ته مونږ ته کوم هنرمندان چې راغلي کې ډېر تکړه سینر مطلب هنرمندان هم کار کوي دا به ریسکی کې سپته لګي نو ګوره ښه کار چې ته هر ځای کې که فلم دی که ډرامه ده که هر انګل سره ته کار کې نو ښه کار به کې نو چې کله ته ښه کار کې نو د هغې به تا ته صله میلاویږي او هر کار باندې محنت په کار دی خواري په کار ده نو ښه شی هله جوړیږي مخکې دن فلم جوړ شو هغه خو ریکارډینګ مطلب هر یو څه برابر شوی دی خلک دغه خو مطلب ډیر زیات انتظار کوي چې دغه فلم به کله راځي نو دغه صفته لګي نو بس دغه وجه دا چې په پنجاب کې لګ د موسم ډیر ګډوډ شوی و او دا دون بون ډیر زیاتو نو تقریبا دا 15-20 ورځې دای په وجه باندې ریکارډینګ لګ لیټ شو دا غي بس لګ شانتي او غانه نیمه پاتې دا اوس لګ ډیر ډبینګ پاتې دي نو په هغه وجه پاتې شوی نو به ان شاء الله ان قریب دا غي کار شروع شي نو بیا به ان شاء الله خامخا لګي فلم بل شاید صاحب کوم ګورو فلمونه مطلب ډېر خلک دغه اکثر مونږ ته کمنټس وکي خلک کمنټس مطلب دغه مو چې به دوی اختر له فلم راځي او کنه راځي یار دا څه خبره ده نه فلمونه جوړیږي به ولې باندې جوړیږي چې اختر راځي فلم بم راځي چې جون وی
نو خامخا به جوړېږي دا دغه چې مخکې بدوي کله چې وخت مطلب بدري میاشتې بعد د مطلب ریکارډینګ شروع کړو وې دی پر خاموشي سو وجه ده نه دا خو چې کله اختر را نږدې شي نو ریکارډینګ شروع کېږي که نه لا خو روجې ته د ما خیال دی دا اوس نومبر دی نو د فروری اینډ که روژه نو تقریبا 3 میاشتې لا اوس هم شته او زمونږ کار به انشاءالله قریب شروع کېږي مونږ خپل ورک شروع کړی دی چې یاره سبا کوو سبا نه کوو کهاني به سالو نور چې کوم ریکوایرمنټ دی د فلم زمونږ فلم خو یو پلانینګ سره مونږ جوړو مونږ خو داسې بېتوکه کار نه کوو که نه مونږ خو دا کوشش چې یاره ښه فلم جوړ کړو نو ښه فلم دپاره به 3 میاشتې 6 میاشتې مخکې سوچ کې نو زمونږ سوچ شروع دی نو انشاءالله چې عنقریب به ټولې دنیا ته پته ولګي چې فلم شروع شو بل شهید صاحب ډرامه او فلم کې مطلب څه فرق دی نو ګوره کار خو دواړه یو شی دی خو دې کې فرق دا دی چې فلم چې کم دی نو لږ اوپن میډیا دا ډېر لاؤډ کار دی ډېر غټ فلم خو اوس لکه زه تا ته څه ویم چې د فلم خپل یو موډ دی د ډرامې خپل یو موډ دی ځکه چې دا کومه ډرامه نو دا یوټیوب دپاره ورکوټ سکرین دپاره او فلم چې وي نو د غټ سکرین دپاره وي نو هغه بیا هغه حساب سره وي نو فرق خو خامخا شته او ډېر فرق دی پکې ډېر مې ټیم راغلو مهرباني خوشاله اوسئ ډېر ما قدرمند غوښتل مې چې دا شاید صاحب سره په دغه حواله خبرې وکړم د دې فلم پروډوسر چې کوم دی هغه شاهد نور دی او فلم ډایرکټر چې کوم دی هغه امجد نوی دی رایټر هم دغه امجد نوی صاحب دی دغه ډرامه به ډېر زر تاسو شاید پروډکشن د یوټیوب په چینل باندې ګورئ ان شاء الله اوس به د وخت زیات ښه د وباسي د الله فامان